مهرباني شاهد که راغلاست درته لومړی کې خو دې ډېر زیات درته مبارک وي د ایوارډ دې راوباسه هره ورځ لوبغاړي ایوارډ راوړي نو دلته بسته کړی مهرباني چې لیدونکي هم وګوري دا کارټن بسته کوي او د ایوارډ مخ ته کېږي چې لیدونکي هم وګوري چې نن دا ځل بیا ستره کارنامه ترسره کړه. شاید د څو لومړنیو میچونو کې د هغسې خوند نه وه لکه څنګه چې بیټینګ دی. نن د سهار هم موږ ستا یادونه وکړله چې شاید به ښه بیټینګ ترسره کړه، هماوه چې چټک بیټینګ دې هم ترسره کړه او ورسره بالینګ دې هم زبردست ترسره کړه. څه علت شو چې ښه کمبیک دې ترسره کړه په دغو سیالیو کې؟ لومړی خو ټولو هېوادوالو ته سلام. بلکل که ته وګورې زموږ اوپنرانو سټارټ ډېر ښه ورکړو، بیا ویکټې لاړې، بیا دلته زه راووتمه. کوچ صاحب پلان همدا و چې د کوم مومنټم چې دی جرنزو دا به یې ایثار نه شي، نو هغه چې یو څو باله ما سټرایک روټیټ کړو او ویکټه راته معلومات وشو، نو دغه ویډ نه ما پلان ونیو چې زه به دې خوا نه هیډ کوم. هغه و چې هیډ ډېر ښه کېدو او لوبه مې تیزه شروع کړه، ځکه مقصد مې دا و چې په بورډ باندې سکرین باندې یو غټ مقابل لوبډالې ته غټ ټارګېټ کېږدو، نو هغه بیا ډېر په اسانۍ نه چیز کېږي. مقصد مې همدا و. بله شاهد په بیټینګ کې هم 9 رنز کوي او په بالینګ کې هم یو ویکټ اخلي او 23 رنزه ورکوي. شاهد الله کمال یو آلراونډر ده که بیټسمین ده موږ خو پوه نه شو تا د بالینګ کې هم چانس درکول کېږي ښځلیږي. بلکل که ته وګورې زه چې کوم وخت کې بالینګ ضرورت راغلی دی ما بالینګ کې هم خپل 100% ایفرټ کړی دی. که وګورې په 20 کرکټ کې از آلراونډر بیټینګ آلراونډر حسابېږم، نو مقصد مې همدا وي چې ټیم دپاره یو ښه سټارټ ورکړم. بالینګ کې هم مقصد مې دا وي چې ویکټ راشم، نو رنزونه ورنه کړم. هغه و چې یوه ویکټ هم راغله او هلته دوی باندې پریشر یا راغلو، هلته رنز ریټ په دوی باندې جګېدو، نو ویکټ تلم او بل کپتان ما باندې اعتماد وکړو، نن یو ورونه راکړل، نو انشاءالله امید مې دا دی چې په نورو میچو کې هم داسې پرفارم د ټیم دپاره وکړو. شاید 50 کې د لوبې ګټل کوم یو ډېر مهم ده؟ بې شکه چې نن زلمتل صاحب هم یادونه وکړه چې تاسو نن لیوالتیا درلوده چې تاسو زر لاړ بیټینګ ته او تاسو په خپل زړه ښه بیټینګ وکړئ او نن ښه وځلېدی. بلکل که ته وګورې ما په ځان اعتماد و، همدې دپاره مې خواري کړې ده، همدې دپاره لګیا یو. نو هغه و چې کوچ ته ما ویل چې زه ځم مخکې، نو یعنې پلان مې دا و چې زه مثبته لوبه کوم. مثبته لوبه هم دا چې کوم بال میلاو وي هغه زه فینش کړم، بونډرۍ ته ورسوم. هغه و چې زه کامیاب شوم، او نو مقصد مې دا وي چې اورال ټیم دپاره هر څه وکړم. که ما 50 راځي یا نه راځي، نو مقصد مې ټیم وي. کله چې ته ټیم دپاره لوبه کوې نو په هغه کې ته د الله تعالی عزت یې درکوي او مخکې هم ځې. بله شاید که راست ستاسو ټیم یا لوبډلې ته په لومړنیو کې مو ورځو کې مو سیالۍ بایللې وه، د فاروقي راتګ همداشان د عظمت الله عمرزي راتګ ستاسو په اند تاسو ته خپله څومره زیات ښه تمام شو او ستاسو د ټیم هغه بیلانس څومره زیات برابر شو؟ په شروع 2 میچه که ته وګورې موږ ډېر کلوز بایللي وو، نو هغه میچونه زموږ په لاس کې وو، 2 رنه وګټل. علت هم دا و چې زموږ سره بالینګ ډیپارټ نه و، فست بالینګ چې کله فضل راغلو عظمت راغلو، نو دلته زموږ بیټینګ هم کلیک شو، هلکان ټچ کې شول، رنزونه ترې روان شول، او په سان کې بیا موږ کومه نیمګړتیا چې وه د بالینګ وه هغه اوس الحمدلله پوره شوه. نو فضل او عظمت ډېر ښه بالینګ کوي، په سان کې ورته شراب کیس لګیا دی ماشاءالله، ډېر ښه بالینګ دی. نو علت هم دا دی چې زموږ بال ډیپارټ چې دی اوس ډېر ښه شوی دی، پیاوړی شوی، زیات پیاوړی شوی. هغه لوبډله چې هېڅ ماته نه وه خوړلې مسایرک مو ماته کړله، نو راتلونکو لوبډلو ته به هم خطر ځان وي. بلکل زموږ مقصد هم دا دی چې یو پازیټیو کرکټ وکړو، یو 100% په ګراوند کې ورکړو، که په فیلډینګ کې وي، که بیټینګ کې وي او که بالینګ کې وي، نو ریزلټ معلومات بیا په اخر کې کېږي. نو کله چې ته یو 100% ایفرټ وکړې نو حتمي به ریزلټ یې تا خواته راځي بیا. بله شاهد ډېره مننه چې راغلی سټوډیو ته، پاور پلی ته راغلی او د لا بریا په هیله انشاءالله چې همداسې ښه وځلېږي او تا د ځلېدو په هیله یو. مننه.